الحمدلله والصلاة علی رسول الله اما بعد. زما قدرمندو خویندو او ورونو، موږ او تاسو د الحاد پر رد باندې یوه لړۍ پیل کړې ده چې دا 6 نمبر ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې د الحاد پر اغیزو باندې غږیږو چې الحاد په اسلامي ټولنه او په مسلمانانو باندې کومې اغیزې لري. پرته له شکه چې الحاد او سیکولریزم په اسلامي ټولنه او پر مسلمانانو باندې بدې دینی او دنیوي اغیزې درلودلی شي، چې ځینې په دې ډول دي. لومړی، د حکومت او د ژوند په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت او د حکم بما انزل الله له منځه تلل او د دې پر ځای وضعي او د انسانانو په لاس جوړ شوی قانون دا ځای پر ځای کېدل. دوهم، د اسلامي شریعت د قیام او بقا لپاره هڅو مخنیوی کول او د هغه خوځښتونو مخنیول یا مخ ډب کول چې د اسلامي شریعت بقا او دوام غواړي او همدې اسلامي شریعت د بقا لپاره کار کوي. دریم، په تعلیمي نصاب او درسي مواردو کې الحادي او سیکولریزم مفاهیم ځای پر ځای کول. څلورم، سمت پرستی، توکم پرستی، ژب پرستی او په ټوله کې د مسلمانانو ترمنځ اختلاف جوړول. کله چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف جوړ شي، بیا مسلمانانو څخه هغه خپل اصلي مقصد هغه هیریږي او الحاد پکې بیا وده کوي. پنځم، په ټولنه کې درونی او قلبي سکون له منځه تلل. په کومه ټولنه کې هم چې الحاد رابرسیره شي، د هغه ټولنې خلک قلبي اطمینان نه لري، قلبي سکون نه لري. په داسې حال کې چې هر څه لري، مال، شتمني، هر څه به دوی لري، خو بیا به هم هغه قلبي اطمینان دوی نه لري. دا وجه د الحاد اغیزه ده په اسلامي ټولنه کې او پر مسلمانانو باندې. شپږم، فردي ژوند انتخابول، چې په دې سره مینه، احترام، درناوی، لاسنیوی، د بېوزلو لاسنیوی، مرسته، کومک د هر څه له منځه ځي. اووم، ځان وژنه او خودکشي. په کوم هیوادونو کې چې الحاد وده کړې وي او الحاد پرې حاکم وي، په هغه ټولنه کې د ځان وژنې او خودکشۍ فیصدي زیاته وي. دا ځکه چې دوی قلبي سکون او آرامتیا نه لري. په داسې حال کې دوی هر څه لري، شهرت هم لري، شتمني هم لري، هر څه لري، خو دوی هغه مهم شی چې دی قلبي اطمینان چې دی هغه نه لري. دوی بیا په دې هڅه کوي چې آخر ځان وژنه وکړي. که چېرته تاسو وګورئ، د ځان وژنې فیصدي هغه په غرب کې ډیره زیاته ده. د دې ټولو سربیره د الحاد اغیزه چې ډیره خطرناکه، دا هغه د الله عز وجل د غصې او د قهر لامل کیږي.